بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه و نیکې هیلې. امید دی چې ټول به روغ او جوړ وئ. Everything about technology یا ایټ کې نن موږ تاسې انوایس پیژنو. ګورئ ایټ پروګرام کې موږ تاسې په داسې عنوانونو باندې بحث کوو، هغه د بحث لاندې نیسو چې هغه زموږ ستاسو په ژوند کې ډایرکټ او مستقیم یو مثبت تاثیر راوستلی شي. تېر ځل موږ د سی وي په اړه باندې غږېدلي وو او هغه زده کوونکي چې دلته عملي راځي هغوی هم په دې باندې پوه شو چې سی وي څنګه جوړیږي، څنګه بیا موږ کولی شو په دې باندې عملي کار کوو. د ایټ د پروګرام د رامنځته کولو یوازینۍ انګیزه زما دا وه چې یو زده کوونکي د کمپیوټر عملي اړخ وګوري، زده کوونکي د ټکنالوژي عملي اړخ وګوري چې ټکنالوژي موږ داسې هم استعمالولی شو. په عام ژوند کې هم موږ ټکنالوژي څخه ګټه اخیستلی شو. دویم زما په دې کې ټولو څخه غټ مطلب دا و چې زده کوونکي عملي یو بل سره په ګروپي ډول باندې کینی او دوی یو ځای فعالیت وکړي، یو بل وپېژني. د انساني خاصیتونو څخه یو څیز دا دی چې انسان همیشه اجتماعي ژوند خوښوي. انسان همیشه غواړي د بل ملګري سره یو ځای واوسیږي، د بل همصنفي سره یو ځای واوسیږي، د بل دفتر کې د کارمند سره یو ځای واوسیږي، تر څو دوی یو ټیم تشکیل کړي، یو اجتماع، یو جمعیت تشکیل کړي او د هغې په منځ کې یو ځای کار وکړي. نو ایټ پروګرام دا دوه اړخونه وو چې یو موږ ټکنالوژي څنګه په خپل کاروبار کې، په خپل ژوند کې، په خپله وظیفه کې، په خپل عام ژوند کې د دې څخه موږ ګټه اخیستلی شو. دویم موږ څنګه کولی شو د یو ټیم په شکل باندې کار وکړو. موږ څنګه کولی شو 4-5 ملګري یو ځای کینو، یو بل ته وظیفې تقسیم کړو او په خپل ګډه سره په همکاري خپل فعالیتونه مخته بوځو. نو په نن درس کې موږ تاسې انوایس پیژنو. انوایس څه ته ویل کیږي؟ What is an invoice? انوایس څه شی دی؟ دلته ما تعریف لیکلی. An invoice, bill or tab is a commercial document issued by a seller to a buyer relating to a sale. سمانه موږ تاسې یو څیز خرڅ کړل، مثلا موږ لاړلو، خو دا اکثره وخت د بایر څه ته ویل کیږي؟ اخیستونکی. او سیلر څه ته ویل کیږي؟ خرڅونکی او پیرودونکی، خرڅونکی او مشتری، مختلف الفاظ باندې وایو. د دوی ترمنځ یو ډاکومنټ تبادله کیږي، خو دا ډاکومنټ څنګه وي؟ کمرشل وي، تجارتي وي، کاروباري وي. مثلا موږ تاسې لاړلو بازار ته او د یوې ادارې څخه مو 500 چوکۍ واخیستې، هغوی به موږ ته بل راکوي که نه به یې راکوي؟ همدغه بل انوایس دی. د ادارو ترمنځ چې کله دا تبادله کیږي هغې ته بیا انوایس موږ وایو. او که نه عام ډول موږ تاسې بازار ته ځو، ورته وایو بل راکړه. دکاندار نه کمپیوټر اخلو، ورته وایو بل ورسره هم راکړه. هغه موږ ته لیکي چې تا یو کمپیوټر واخیسته، یو د ماوس واخیسته، یو د کیبورډ واخیسته، دا واخله بل 15 افغانۍ شوې. دا بل موږ سره یو رسید غوندې وي، یو ثبوت غوندې وي چې موږ دا کمپیوټر په 15 افغانۍ اخیستی او د پلانکي دکان څخه مو اخیستی. خو کله چې ادارې شي، مثلا موږ یوه اداره یو، موږ ورځو او یوې بلې ادارې ته یو څه فعالیت کوو، د 50,000 افغانیو فعالیت مو ورته وکړو. دغه فعالیت موږ بیا وروسته د انوایس په ډول دا پیسې دوی ته لیکو چې دا تاسو ته موږ پلانکی سرویس وکړو، تاسو ته موږ مثلا ستاسو یوټیوب چینل مو جوړ کړو، دا د موږ تاسو لپاره ډیجیټل مارکیټینګ وکړو، دا د موږ تاسو ته 50 نفره ټرین کړل. د دې په مقابل کې موږ تاسو نه 50,000 افغانۍ اخلو. د 50,000 افغانۍ به موږ داسې مکمل په ثبوت سره لیکو چې د 50,000 افغانۍ د کوم څیز دي. لکه دلته تاسو وګورئ، یو مثال دلته انوایس تاسو لیدلی شئ. د 50,000 افغانۍ د کوم څیز دي؟ دا به موږ په انوایس یا په یو فایل کې ځای په ځای کوو. دې فایل ته څه وایو؟ انوایس موږ تاسې وایو. د انوایس بیا 2 کاپیانې اخلو یا د دې بل 2 کاپیانې اخلو. موږ یې امضا کوو او هغه کس چې هغوی ته موږ ور استوو یا هغه اداره چې هغوی سره موږ کار کړی دی، هغوی ته چې ورلیږو هغوی هم په دې باندې امضا کوي. دواړه امضا کوي، یو هغوی ځان سره ساتي او یو موږ سره موجود وي. نو دې ته څه ویل کیږي؟ انوایس دې ته ویل کیږي. انوایس ډېر زیات ضرور دی.
کله چې موږ د ادارو سره کاروبار کوو فعالیت کوو د دې لپاره انوایس ډیر زیات ضرورت دی. نو په دې ایټ کې موږ تاسې هڅه کوو انوایس مو دا د لږ لږ وپېژنده. په راتلونکي درس کې موږ تاسې د انوایس هغه مهم نقاط مهم پوینټونه کوم نقاط کوم سټپس کوم مرحلې باید موږ تاسې په انوایس کې ځای په ځای کوو کوم مهم نقاط دي چې هغه باید موږ تاسې په انوایس کې مراعات کوو. دا به انشاءالله پیژنو. د هغې نه وروسته په مایکروسافټ ورډ کې هم انوایس جوړوو او همدارنګه په مایکروسافټ اکسل کې هم انوایس جوړوو. په تیر درس کې موږ تاسې انوایس وپېژنده، په تعریف مو ځان پوه کړو، ځینې خبرې وې هغه موږ تاسې وکړئ. نن موږ تاسې عنوان لرو important steps for designing an invoice. موږ تاسې اکثره زده کوونکي چې د ویډیو اورئ تاسو ورډ او اکسل ویلی دي. کله چې تاسو یو انوایس ډیزاین کول زده کوئ نو لومړی نقطه make your invoice look professional. موږ تاسې باید داسې ډیزاین وکړو چې هغه پروفیشنل وي، مسلکي وي، ګډ وډ هر څه استعمال نه کړو. ټول زده کوونکو دپاره زما د توصیه ده که هغوی فوټوشاپ کې ډیزاین کوي، کورل ډرا کې، السټریټر کې ویډیو ډیزاین کوي، ویډیو ایډیټ کوي، یا دا دی په ورډ یا په اکسل کې څه ډیزاین کوي، لومړی خبره دا ده چې پروفیشنل مسلکي. د مسلکیتوب دپاره لومړی څیز کلر کمبینیشن دی. رنګونه موږ باید په ښه شان باندې استعمال کړو. داسې رنګونه استعمال کړو چې هغه رنګونه د لیدونکي دپاره خسته کن نه وي، د هغوی زړه خفه نه کړي. دویم clearly mark your invoice. کله چې موږ انوایس جوړوو باید په ښه شان سره کلیر وي. هغه کومې نقطې چې مهمې وي هغه باید موږ مارک کړو، په نښه کړو. Add company name and information. هم دلته به د خپلې کمپنۍ اډرس لیکئ، لوګو، او هم چاته چې تاسو د استوئ د هغوی لوګو د هر څه به منظم ډول باندې ترتیبوئ. Write a description of goods or services you are charging for. هغه خدمات چې تاسو د هغې په مقابل کې انوایس غواړئ، هغه خدمات چې د هغې په مقابل کې تاسو د دغه کمپنۍ څخه یا د ادارې څخه پیسې غواړئ او هغوی ته مو انوایس جوړ کړی وي، هغه باید تاسو ولیکئ په منظم ډول. د هغې ډسکرپشن معلومات باید ولیکئ. Don't forget the dates. تاریخ مو باید د یادونه وځي. Add up the money owed. هغه پیسې چې تاسو غواړئ هغه باید منظم ډول باندې ولیکئ. څومره پیسې کیږي. Mention payment terms. پیسې په کوم قسم باندې غواړئ. دلته څو اقسام ما لیکلي دي. EOM end of month. اکثره موږ تاسې یو چاته کار کوو په بازار کې یوې کمپنۍ ته انوایس ورلیږو خامخا، خو پیسې ترېنه غواړو د میاشتې په اخر کې. دې ته ویل کېږي OOM end of month. یا که موږ تاسې پیسې غواړو د مثال په ډول کیش with order CWO. مثلا موږ تاسې یو چاته کار کړی دی یا هغوی موږ نه یو څه اخیستي دي، انوایس مو ور ولېږه ورته، دا پیسې ترېنه را اخلو او بیا ورته وایو چې موږ ته بل انوایس جوړ کړه. دته ویل کېږي کیش with order. د تیر انوایس پیسې ترې اخلو، نوی order به موږ ته جوړوي. cash next delivery. cash next delivery څه معنا؟ موږ تاسې سامان ور واستوه، دا دی هغې سره مو انوایس هم ور ولېږه، خو دا انوایس هلته جمع کیږي. کله چې موږ بل ځل ډلیوري وکړه، یعنې بل ځل مو سامان ور واستوو، د پخواني انوایس پیسې باید موږ ته څنګه شي؟ وصول شي. دې ته ویل کېږي cash next delivery. cash before shipment یا CBS ته ورته ویل کېږي. cash before shipment کې داسې وي چې مخکې د دې چې موږ تاسې ورته شپمنټ وکړو پیسې ورنه څنګه کوو؟ غواړو ورنه. نو دا ځینې ټرمز دي. لومړی موږ باید ډېر یو پروفیشنل ډیزاین وکړو، ښه رنګ انتخاب کړو. که رنګ سپین انتخابوو، نور رنګونه چې پکې لیکلو دپاره فنټ استعمالوو، هغه باید منظم وي. لوګو باید ښه منظمه کیږدو. بل دا دی چې اډرس، ټلیفون شمیره، ډیټ باید پکې منظم وي. کوم څیزونه چې موږ په دوی باندې خرڅ کړي دي، که هغه سرویس دی او که هغه ګوډس څخه مطلب سامان، سرویس څخه مطلب موږ خدمات دوی ته وړاندې کړي دي، د هغې باید موږ څه وکړو؟ هغه پیسې باید منظم ډول باندې ولیکو. ډسکرپشن معلومات باید منظم ډول باندې ولیکو. دا ډېر زیات مهم نقاط دي. دا باید موږ ټول په منظم ډول باندې ترتیب کړي وي تر څو هغه چاته چې موږ انوایس ورلیږو
چې هغوی په صحیح ډول باندې پوه شي او زموږ دغه تجارتي کاروبار یا معامله په ښه شان سره مخ ته ولاړه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. امید ده چې ټول به فرش او ښه وئ. په دې ویډیو کې موږ تاسې انوایس جوړوو. د انوایس جوړول شروع کوو، کیدای شي دې ویډیو کې ځای نه شي، بله ویډیو ته هم ور واوړو، خو په مایکروسافټ ورډ کې. مایکروسافټ ورډ ته لومړی موږ راځو لی آوټ ته او دلته سایز انتخابوو. سایز موږ اوس تاسې شو A4. مارجنز تاسو په لاس کې دي. مثلا زه دلته مارجن انتخابوم نیرو، چې یو څه زموږ اوس تاسې مارجن 0.5 انچ شي. انوایس شروع کوو. لومړی زه راځم انزرټ ته او د دې ځای نه یو شیپ رااخلم. شیپ دلته رسموم ځکه موږ وویل چې لوګو باید موږ تاسو څنګه کوو، ډیزاین کوو. د دې لوګو 1.1 سایز یې اخلم 1.1 او ضرب 1.1 چې داسې راشي لکه مربع غوندې. دا مو رسمه کړه. بیا راځم همدا کاپي کوم، کنټرول ډي، یو کاپي مې ورته واخیستله او دا کاپي کوم 1.5 او د لاندې طرف نه هم څومره کوو 1.5. دا مو جوړ کړه. بیا د همدې ریکټنګل چې دی په اصطلاح دې ته راځم فیل ته او فیل کې ورته وایو پکچر، یعنی د دې منځ ته زه یو تصویر اوس راوړم. پکچر ورک آف لاین، د خپل کمپیوټر څخه یو تصویر راخلم. دلته موږ تاسې مثلا یو انوایس شاته جوړو، نو د خپلې کمپنۍ لوګو باید دلته موږ څنګه کوو، ځای په ځای کوو. ډیسکټاپ ته راځم زه مثلا سکل سنټر رااخلم، انزرټ. د سکل سنټر لوګو دلته انزرټ شوه، دا مې راواخیسته، دلته مې کېښوده. دا لوګو موږ دلته راوستله. د سکل سنټر لوګو موږ راوستله. زه د خپل ډیزاین ته راځم او آوټلاین یې ورته ختموم، ورته وایم نو آوټلاین، چې شاوخوا آوټلاین څنګه نشي معلوم نشي. دا لوګو موږ ځای په ځای کړه. دویم موږ تاسې دلته د خپلې کمپنۍ نوم لیکو. سکل سنټر خو تاسو ته ټول معلوم دی زموږ د کمپنۍ نوم افغان استاد دی، خو سکل سنټر مې یو مثال راواخیسته. انزرټ ته زه راځم، یو شیپ رااخلم. دلته د خپلې ادارې نوم ډېر زیات مهم دی. یا که چیرې تاسو داسې کولی شئ د هغه داسې لږ غټ کړئ، دا په اصطلاح د ټکسټ باکس دلته ولیکم زه افغان استاد. افغان استاد مې ولیکه. یا دلته زه کولی شم د خپل هغه کومه اهمه لوګو چې موږ استعمالوو هغه لوګو راولو، یا موږ تاسې دلته یو څه راولو، دا نوم راولو. سمه شوه، دا نوم مې راوسته. بل زموږ اوس تاسې د ادارې موبایل نمبر ډېر زیات مهم دی، 0 8 90 90 90. دا موږ خپل د ادارې موبایل ادرس راوسته. د دې نه وروسته معمولي سپیس وهو او دلته موږ تاسې خپل ایمیل ادرس راولو، info@afghanustad.com. خپل د ایمیل ادرس مو ځای په ځای کړه. بل موږ تاسې ته دلته اډرس مهم دی. اډرس دلته ولیکئ مثلا اتفاق پلازا خوست سیټي خوست. دا مو ولیکل. سمه ده، دا مو ولیکل. دا لیکل مو وکړل. اوس دلته وګورئ موږ غواړو د پاراګرافونو په منځ کې لږ سپیس کم کړو. هوم ته راځو یا موږ تاسې لی آوټ ته راځو او دغه پاراګراف سپیس که دې نه کمیږي، لاین سپیسنګ دی که نه، لاین سپیسنګ موږ تاسې هوم ته راځو او د دې ځای نه د لاین سپیس څنګه کوو، یو څه کموو. داسې لږ معمولي غوندې کم که چیرې نه کېږي، بیا دلته داسې وکړئ چې بیرته بیک سپیس ووهئ، شفټ سره انټر ووهئ، یا دلته راشئ بیک سپیس ووهئ، شفټ سره انټر ووهئ، دا سپیس په خپله څنګه شي، کم به شي. افغان استاد زه غواړم لږ یو څه غټ کړمه، سایز یې داسې غټوم ورته چې زموږ د ادارې هغه نوم څنګه شي، منظم ډول باندې راشي. دا لیکل له یو څه پاس کړم یا دې ساحه کې سنټر کېږدم او همدې ټکسټ باکس ته راځم او په دې ځای کې څه کوم، نو آوټلاین. آوټلاین مې بالکل ختم کړه. دا مو ولیکل. ښي طرف ته زه راځم، یو بل ریکټنګل را اخلم، انزرټ، داسې دا چې مې کله راوسته دلته لیکم، په دې ډبل کلیک کوم یا ښي کلیک کوم، اډ ټکسټ،
په دې کې لیکم انوایس کنټرول A کنټرول B بولډ مې که سایز مې ورته غټ که صحیح شو دا طرف موږ د انوایس خپل ترتیب که دا مهم دی پروفیشنالیزم همدې ته ویل کېږي چې موږ او تاسې هر څه په منظم ډول باندې برابر کړو کله چې مو دا وکړه اوس بله برخه دا ده چې موږ او تاسې چاته انوایس جوړوو کومې ادارې ته که موږ انوایس جوړوو د هغې نوم ډېر زیات ضروري دی موږ او تاسې باید دا ولیکو دلته نو د دې دپاره زه راځمه انزرټ ته او د دې ځای نه زه اخلمه یو ټکس باکس داسې رسمومه او همدغه ټکس باکس ته زه فل کلر ورکوم داسې یو خړ غوندې رنګ او آوټلاین یې ورته ختموم نو آوټلاین او د همدې یوه کاپي بله اخلم دا کاپي راوړم دې خواته ږدم دواړه څنګ په څنګ مې داسې کېښودل ښه په دې کې زه لیکل کومه انوایس ټو چاته موږ دا انوایس لیږو د هغې شخص نوم به دلته ولیکو زه دلته دا ساحه خالي پرېږدم تاسو چې د هغه شخص نوم به خامخا لیکئ احمد محمود یا که کمپنۍ وي د کمپنۍ نوم به لیکئ او بل موږ او تاسې د دې شخص اډرس لیکو یا د کمپنۍ اډرس ډېر زیات مهم دی اډرس به هم موږ دلته لیکو هر څه چې اډرس وي اډرس به موږ او تاسې ځای په ځای کوو دلته او بل د دې شخص کانټاکټ ډېر مهم دی یا د دې کمپنۍ یا د دې ادارې څه مهم دی اډرس مهم دی ټلیفون شمیره کانټاکټ نمبر دا به موږ لیکو او بل پیمنټ میتود مهم دی میتود پیمنټ میتود مطلب موږ د شخص ته پیسې په کوم شکل باندې ورنه غواړو یا دغه انوایس چې موږ او تاسې کوم ډیزاین که د دې پیسې موږ د دې شخص نه په کوم شکل باندې غواړو دا ډېر زیات مهم دي که چیرې ستاسو دغه ډیزاین خوښ نه وي د دې په ځای باندې یو بل کار هم کولی شو موږ او تاسې هغه کار دا دی چې انزرټ ته راځو او د دې ځای نه ټیبل رااخلو موږ ته 1 2 3 څلور ضرب څلور دا موږ ته څنګه دي په کار دي څلور ضرب څلور یعنې څلور کالمه څلور روګانې دا موږ ته په کار دي دلته زه لیکم انوایس ټو لاندې زه لیکمه کانټاکټ او بیا لیکمه اډرس لاندې موږ ته یو بل رو هم په کار ده نو انزرټ ته راځم دلته ورته وایم انزرټ بلو لاندې زه ورته وایم چې پیمنټ میتود موږ دا دوه اضافه کړي دي دا به انتخاب کو او بیا به ورته ووایو چې دا څنګه کا ډیلیټ کالمز دا مو ډیلیټ کړل دا لیکل به انتخاب کو هوم ته به راشو سنټر ته به کو دا وینې یو ډیزاین موږ څنګه که ترتیب مو کو یو کوچنی ټیبل غوندې او دا ډېر زیات مهم دی دلته خو انوایس ټو ستاسو چې هره اداره وي مثلا موږ مشال کمپني سره کار کړی دی کانټاکټ د هغوی 0 دا ټلیفون شمیره اډرس خو به خامخا موږ د دوی پوره اډرس لیکو د دوی اډرس څه دی مثلا دوی اډرس دی الهام پلازا خوست سیټي دا یو اډرس دی دا اډرس مې ولیکو ورته او بیا لاندې پیمنټ میتود ګورئ تیر ځل موږ تاسې په پاور پوینټ کې دلته وویلې چې زموږ ستاسې پیمنټ میتود څو قسمه دی end of the month کې غواړو CWO cash with order cash next delivery موږ ورته وایو end of the month AOM ورته لیکو EOM دلته ورډ ته راځو دې کې لیکو EOM دا زموږ د کیش میتود دی د سایز معمولی لږ زره کموم یا داسې کوم چې دا لږ زره غټوم چې دا لږ تنظیم شي په دې شکل باندې صحیح ده دا مو ولیکل د ټول اګنور آل چې موږ ته لږ منظم ښکاره شي دا برخه موږ تکمیل کړه همدغه ټیبل کاپي کومه کنټرول ونیسئ ورسره دې خوا یې راکش کړئ یوه کاپي موږ بله واخیستله دې طرف ته م راوړه غلط مې کاپي پیسټ یا داسې کومه چې دې طرف ته راځم کنټرول ډي کنټرول سی لاندې انټر وهم
او بیا پیسټ کوم او دا را اخلم دلته اږدم. صحیح شو؟ دې ساحه کې زه څه کوم؟ دلته دا خالي کوم. دلته هم ځینې شیونه ضرورت دي. په دې ساحه کې زه لیکم انوایس نمبر. دا کوم کس ته چې زه لیکم انوایس نمبر او بل ډیټ ډیر زیات مهم دی. بل ټایم مهم دی او بل زمونږ ستاسې نوټ. مثلا موږ تاسې یو نوټ ورته هم څنګه کوو؟ لیکو یې. دا هغه مهم څیزونه دي چې موږ تاسې انوایس نمبر مثلا دې کس ته موږ دا انوایس لیکلی 001 لومړنی انوایس دی. د نن ورځې تاریخ لیکو مثلا 8مې میاشتې 24 تاریخ 2022. دلته د ټایم په ځای که موږ ډې ولیکو دا هم ښه خبره ده. موږ ورته لیکو مثلا د نن ورځ د منډې. نوټ ورته څه شی لیکو؟ نوټ ورته موږ تاسې لیکو چې EOM. هسې یو نوټ ورته لیکو چې end of month یا د پیسې چې دي زموږ د EOM میتود د لارې. میتود خو موږ تاسې مخکې هم لیکلی، که بیا هم یو مهمه نقطه وي تاسو هغه کولی شئ دلته څنګه کوئ؟ ځای په ځای کوئ. اوس د دواړه ټیبلونه موږ غواړو چې لږې څنګ په څنګ کړو. لی آوټ ته راځو، پراپرټیز ته د اراوند انتخابوم چې د حرکت لایق وګرځي. په دې باندې هم کلیک کوم، پراپرټي ته راځم اراوند چې د دواړه زه وکولی شمه څه ورته ورکړم، لږ حرکت ورته ورکړل شمه. دا هم دلته راکوزومه، څنګ په څنګ یې کوم. دواړه به داسې سیده کړو او د دې دپاره به ډیزاین ته راشو. موږ او تاسې یو ښکلی غوندې ډیزاین به ورته ورکړو. داسې ډیزاین چې زموږ او ستاسې دپاره دلچسپه وي او ښکلی ډیزاین وي. دې ته مو ورکړه او دې بل ته به هم دا ډیزاین څنګه کړو؟ ورکړو. صحیح شو؟ او دا پخواني کوم ټکس باکسونه چې م راوستي وو هغه به څنګه کړو؟ ډیلیټ به کړو. نو همدې ځای پورې زموږ ستاسې د نن ورځې د درس بس دی. په راتلونکي ویډیو کې به د خیره موږ تاسې هڅه کوو چې نورې برخې په دې انوایس کې هم په ښه شان سره ډیزاین کړو، ځکه ویډیو غټه شوه. تېر درس کې موږ تاسې کم از کم یو څه ډیزاین مو وکړه. اوس راځو هغه اصلي موضوع د انوایس ته یا باډي د انوایس چې ورته ویل کېږي. باډي د انوایس دا معنی چې هغه کوم سرویس یا کوم څیزونه چې موږ خرڅ کړي دي هغې دپاره موږ یو ټیبل یا ډسکرپشن باکس ترتیبوو. دې ساحې ته زه راځم. دلته ماته څو کالم والا باکس پکار دی؟ 1 2 3 4 5. نو زه ټیبل راته پکار دی 5. ښه 5 ضرب 3 4 به واخلو، دومره بس دی. یا که ډېر ایټم 6 بس دی. دا مو واخیسته. لومړي کالم ته موږ نوم ورکوو نمبر. د بل ته راځو ډسکرپشن. ما تاسو ته ډسکرپشن خبره کړې وه چې ډسکرپشن د هر ایټم ډېر زیات مهم دی. ډسکرپشن کوانټیټي او بل یونټ پرایس او بل دلته به څه ولیکو؟ ټوټل. دا جدول یو څه ډیزاین کوو لکه تیر جدولونه چې مو ډیزاین کړه. ښه خبره دا ده چې موږ تاسې دا یو رنګ انتخاب کړی دی، همدغه رنګونو نه زیاته ګټه واخلو. دا کالم موږ ته دومره ډېر غټ ضرورت نشته. مثلا دلته موږ لیکو 1 2 3 4 5. همدا بس دی. د ډسکرپشن ساحه باید ډېره زیاته منظمه غټه شي، ځکه دا باید غټه وي. دلته موږ تاسې مکمله تشریح لیکو. په منظم ډول باندې باید موږ تاسې د خپل آیټم په اړه باندې څه ولیکو؟ تشریح ولیکو. او د ټوټل طرف هم دومره زیات غټول ضرورت نشته، ځکه عدد وي، عدد په کم ځای کې ځایږي. ډسکرپشن دپاره باید موږ تاسې کافي اندازه معلومات ولرو. دا ډیټا خپله ټوله انتخابوو، سنټر ته کوو یې تر څو زموږ ډیزاین ښکلی معلوم شي. موږ تاسې مثلا افغان استاد کمپنۍ تاسو ته معلومه ده چې ایجوکیشن برخه کې فعالیت کوي. موږ مثلا مشال کو ته یا مشال کمپنۍ ته موږ د هغوی ځینې مدیران ټرین کړي دي. منیجر ټریننګز NDTP. DTP کې مو دوی کسان ټرین کړي دي. 100 کسان دي، 100 کسان دي. یو کس مو ورته مثال په ډول ټرین کړی 1500 روپۍ. بیا موږ دوی ته یو څه سوشل میډیا کې مو ورته کسان ټرین کړي دي. سوشل میډیا ټریننګ فار د سټاف. مکمل سټاف یا د دوی کسان مو سوشل میډیا کې ټرین کړي دي.
یا ځینې کارمندان دي د دوی for the managers منیجران مو ورته سوشل میډیا کې هم ټرین کړي مثلا 50 نفر دي یو کس مو ورته ټرین کړی په 15,000 روپۍ صحیح شو دا ډسکرپشن ضرورت دی موږ تاسو لپاره یا دوی مو مارکیټینګ برخه کې مو ورسره کار کړی دی مارکیټینګ په برخه کې یو آیټم دی په 1,000 افغانۍ مو ورسره کار کړی دی دا ضرورت دی یا مو دوی ته کمپیوټر راوړي دي کمپیوټرونو سرویس مو دوی ته ورکړي دي 50 کمپیوټر دي هر کمپیوټر په 15,000 روپۍ دی یا مو دوی ته نور کوم سرویس ورکړي دي دوی ته مو د ډیزاینینګ برخه کې سرویس ورکړي دي یا سپیلنګ لپاره سپیلنګ سره به ډېر زیات احتیاط کوئ سپیلنګ به مو ډېر زیات مضبوط وي هېڅ غلطي به باید په دې کې ونه کوئ ډیزاینینګ برخه کې موږ درته 15 آیټمه سرویس ورکړی دی یو آیټم په 12,000 روپۍ صحیح شو دا به اوس موږ ټوټل کوو ټوټل دپاره په ورډ کې موږ تاسې ویلي دي که نه فارمولا ته راځو او لیفټ اوکې کوئ دلته جمع شوړئ څنګه ضرب خبره ده چې کله دا موږ ضرب کوو فارمولا ته راځو په فارمولا کې دلته موږ تاسې ورته کله چې ضرب لیکو د سم په ځای ورته څه استعمالوو پروډکټ اوکې کوئ دا یې خپلو منځو کې ضرب کړه بیا موږ تاسې راځو فارمولا ته دلته به څه ولیکو پروډکټ او دې طرف ته به ولیکو لیفټ اوکې به کړو بیا بل ته راشو فارمولا ته دلته به ورته ولیکو د قوس په منځ کې لیفټ او د سم په ځای به ورته څه ولیکو پروډکټ اوکې به کوي لاندې به هم همداسې وکړو وخت به خامخا موږ تاسې نه نیسو خو بله لار نه لرو چې ضربوي ځکه اکسل نه ده چې یو ځل موږ هغه څه اتومات ډول وکړو او بیا دلته راځو فارمولا ته دلته ورته وایو چې لیفټ مطلب چپ طرف عددونه او پروډکټ څخه مطلب دی ضرب یې کړه دا مو ټول ضرب کړل زموږ ستاسې دغه انوایس یو څه اندازه د اندازې برابرو داسې دې طرف ته او دې طرف ته لږ یې راښکته کوو لاندې معمولي لاندې حرکت ورته ورکوو که حرکت نه کوي پراپرټیز ته راشئ اراوند انتخاب کوئ چې دا څه وکړي د حرکت لایق شي اوس وګوره موږ کولی شو دا په دې نقطه کې څنګه کړو ځای په ځای کړو دا مو ولیکل دلته اوس ماته یو بله رو پکار ده انزرټ بلو خو په دې ساحه کې زه لیکمه چې سب ټوټل سب ټوټل معنا ده چې مکمل ټوټل خو دا برخه زه ډیلیټ کوم دا انتخابوم اریسر باندې کلیک کوم یا اریسر اخلم دا برخه څنګه کوم ډیلیټ کوم داسې صحیح ده دا برخه باید ډیلیټ شي سب ټوټل اریسر دا برخه مو ډیلیټ کړه دا هم ډیلیټ کوم او بیا لی اوټ ته راځم ویو ګریډ لاینز لرې کوم دلته سب ټوټل ما ولیکه دې برخه کې څه مشکل رامنځته شو دا برخه ډیلیټ کوم په همدې سیل کې درېږم ورته وایم ډیلیټ سیل صحیح شو دا سیل مو ډیلیټ کړه دې برخه کې اریسر ته راځم د ډیلیټ صحیح شو بیا ویو ګریډ لاینز لرې کوم ویني دا برخه صفا شوه دلته پنځم زه فکر کوم زموږ څه و پنځم ډیزاین و دا ما مخکې غلطي وکړه ټول یو کالم شو یعنې دا ټربل شوټینګ دی دا موږ تاسې کوو بیرته دې ته راځم څنګه کوم سپلټ سیلز او په دوه برخو باندې ویشم دغه خط راکشوم دلته راوړم دلته لیکم 15 او دې ساحه کې څه لیکم ډیزاینینګ صحیح شو کوم ځای کې که سپیل کې غلطي وي ډایرکټ هغه څنګه کوئ اصلاح کوئ دلته اوس دا ټول راواخلئ دې ساحه کې موږ ته هم ولا یو هغه پکار دی سپلیټینګ پکار دی دا به زه کنټرول ایکس کما دا به بیا سپلیټ کما زه لی اوټ سپلیټ سیل په دوه برخو به دلته مو ویشم دا یو لاین به راوړم دلته به کېږدم ډیزاینینګ به هم دلته پیسټ کم او دلته مخکې څو یو
اوس دغه ټول ټوټل چې موږ ته لاسته راغلی دا به خپلو منځونو کې جمع کړو فرمولا ته به راشو اباو تیار انتخاب دی سم دی خپلو منځونو کې هم څنګه که جمع که دا ساحه به انتخاب کوئ او بیا به راشئ ډیزاین ته د ټیبل دې ته به شیډینګ ورکوئ کوم رنګ داسې رنګ به ورکړو چې د پاس هغه سره څنګه شي منظم شي یا رنګ کې لږ ذره مشکل شته دی بیا به انتخاب کوئ د دواړه سیلونه به انتخاب کوئ شیډینګ ته به راشئ او وګورئ دا یو صحیح دی که دا یو صحیح دی داسې دا به داسې لږ رنګ ورکوئ او زموږ ستاسې د لیکلو رنګ باید څنګه شي سپین شي هوم ته راځو او د دې رنګ څنګه کوو سپینوو بولډ کوو دا موږ تاسې څه تولید که موږ تاسې خپل ټیبل جوړ کړو دا ساحه تر اوسه سمه نه ده زما په خوښه باندې دا انتخابومه ډیزاین او ډیزاین ته دلته راځم د رنګ لږ تیزومه رنګ کوم رقم دی تقریبا داسې رنګ دی صحیح شو دا زموږ څه وشو دا زموږ خو چاته لیږو او دا هغه مکمل ډسکرپشن دی ټولې څو روپۍ کېږي 1,40,000 روپۍ موږ تاسې څنګه کړلی په دوی باندې مو ورواړولې په اصطلاح ښه دلته یوه خبره ده چې دغه سیلونه باید دلته خو اکثره زیات وي ما کم راوستي دي اکثره ټایم کې دا ډېر زیات وي دلته نور زیات اضافه کېږي دلته تاسو څنګه کولی شئ اضافه کولی شئ هغه هم راوستلی شئ صحیح ده دا چې مو کله جوړ که دا دویمه برخه ده لږ مثلا موږ د دې روګانو اندازه لږ غټوو لی اوټ ته راځو هایټ لږ څنګه کوو داسې زیاتوو ورته او دا لیکل انتخابوو او د دې ډایرکشن یو څه څنګه کوو داسې لږ متفاوت کوو که چیرې کولی شئ او که نه وي بیرته دا څنګه کوئ لږ یې واړه کوئ داسې چې ډېر زیات بد ونه برېښي او د همدې سره موږ دا نور هم برابرو ډسټریبیوټ روز باندې کلیک وکئ یا دا لږ ذره سایز یې غټوو او دا نور هم د همدې سره ډسټریبیوټ روز یا ډسټریبیوټ کالم باندې کلیک وکړئ که سایزونه غلط وي داسې به دا څنګه شي برابر به شي یو څه مطلب زما دا دی چې لاندې طرف داس اندازه څنګه شي غټه شي دا انتخاب کړئ لږ نور هم سایز غټ کړئ ورته داسې او هماغه ډسټریبیوټ روز یا د ډسټریبیوټ کالم خبره ده چې زموږ ستاسې لیکل منظم شي 1 2 3 4 5 دومره روپۍ شولې درېیمه برخه زموږ ستاسې د انوایس چې ده هغه به داسې کوو چې په راتلونکي ویډیو کې به په هغې کار کوو ځکه چې دلته د ویډیو اندازه بیخي څنګه شوله ډېره زیاته شوله الله الرحمن الرحیم دوستانو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې موږ تاسې اخري برخې د خپل د انوایس د ډیزاین ته راغلي یو د انوایس د ډیزاین اخري برخه دا ده چې موږ تاسې کم از کم خپل دغه انوایس باید یو ځل بیا ریویو کوو وګورو کوم ځایونو کې مو ډیزاین غلط کړی وي لیکل مو غلط کړي وي دا ډېر زیات مهم دي او بل زه راځم دلته 1 پیج په اخره کې یو څیز لیکل ډېر مهم دي چې هغه زما ډېر زیات خوښ دي او باید په اصولي ډول باندې هغه وشي هغې ته موږ تاسې په اخر کې به خامخا دا لیکو چې thank you from your business ډېره زیات خوشحاله یم یا ډېره زیاته مننه چې موږ تاسې یو ځای کار کوو دا ډېر زیات مهم دي په کاروبار کې یا مثلا په اصولو کې چې موږ تاسې په ښه شان سره فعالیت کوو د دې خبرې ذکر کول ډېر زیات په دواړو طرفونو باندې ښه تاثیر لري د کاروبار نو د لیکل مې انتخاب کړی هوم ته راځم او دې ته وایم چې اپر کیس ټول څنګه کومه داسې مې غټ کړه یو څه به داسې سنټر ته کو منظم برابر به کو دې لیکلو ته موږ تاسې راځو فارمیټ ته او یو فیل کلر ورکوم هماغه کوم رنګ چې موږ تاسې ډېر زیات استعمال کړی دی هماغه رنګ څنګه کوو ورکوو آوټلاین هم ختموم نو آوټلاین او بل هم ته راځم د لیکلو رنګ سپینوم تhank you from your business که لیکل ډېر زیات غټ وي هڅه به وکړو د لیکل یو څه څنګه کو کوچني کو داسې برابر مې کو thank you from your business اوس وګورئ زموږ ستاسې دومره ساحه خالي شوه دې سره څه کوو د دې سره ښه خبره دا ده چې موږ تاسې د خپل ټیبل لږ داسې راښکته کړو دلته دې ساحه کې او دا ټیبل هم راښکته کړو داسې او دا ټیبل هم راښکته کړم چې دواړه سره منظم داسې سیده په سیده باید موږ تاسې دواړه څنګه کړو برابر کړو دې ته باید زموږ فکر وي دا به هم لږ لږ راښکته کړو ځکه پاس ډېر تللی دي
تر څو زموږ ستاسې ډیزاین خوندور شي او صفحه مو ډیره زیاته باید څنګه نه وي خالي نه وي صفحه باید منظمه وي ځکه دا ډیزاین اصول دي که ډېر موږ یو طرف ډېر زیات خالي پرېږدو بل طرف ډېر زیات ډک کړو دا هم ښه خبره نه ده او که داسې کوو چې بالکل ټول طرفونه ډېر زیات ډکوو هغلته بیا ډیزاین هم ډېر زیات ټپلی معلومیږي ښه نه وي ښه راځو یو دانه ټکسټ باکس را اخلو دې ځای کې موږ تاسې لومړی د افغان استاد منیجر د ده په اصطلاح امضا دا شیونه ډېر زیات ضروري دي امضا باید دلته یو ځای ورته ورکړل شي داسې جوړ شي زه کوشش کوم چې دا ډیزاین وینې ما ته سم نه معلومیږي ویو ته راځم په 100% باندې کلیک کوم وینې دا ځای مونږ غلط کړی دی د دې په ځای باید مونږ څه کېږدو نقطې کېږدو داسې چې د افغان استاد کوم منیجر چې دی هغه دلته څه وکړي خپله امضا وکړي او د ادارې کومه ټاپه چې وي یا سټمپ چې وي هغه څنګه کړي ووهي افغان استاد منیجر یا موږ کولی شو دغه افغان استاد منیجر د دې ځای نه پاک کړو دلته یې ولیکو افغان استاد منیجر دا مو ولیکل او دلته انټر ووهو دې ته لیکل مو لاندې راغله که دا یو څه نور مشکل لري بیرته بیک سپیس ووهئ او بیا شفټ ورسره ونیسئ انټر یې کوئ دا لیکل د دې ټکسټ باکس منځ ته کوئ یا یې سنټر ته کوئ یو څه به موږ تاسو د لیکل خپل څنګه کړو بولډ به کړو صحیح ده دا ډېر زیات مهم دی که یو انټر بل ووهو داسې به برابر کړو په دې شکل باندې دلته موږ تاسې راځو د دې ټکسټ باکس نو آوټلاین او یوه کاپي یې اخلو کنټرول ډي او دلته دې خوا ته موږ تاسې راځو د کومه کمپنۍ چې موږ تاسې ورسره کار کړی دی مشال کو په نوم باندې ده دلته لیکو مشال کو د هغوی مدیر به هم څه وکړي منیجر وي یا هر څوک چې وي هغه به امضا وکړي یو انوایس به ځان سره کېږدي او یوه کاپي به موږ ته څنګه کړي دواړه کاپیانې به موږ دوه کاپیانې به پرنټ کړو دوی ته به ویسو منظمې به شي دلته وینې ډیزاین کې یو څه ستونزه ده دغه سل د هغه به زه دې خوا ته راولمه دې ساحې پورې برابر شي او دا اندازه به راواخلو د دې ځای سره به برابره کړو وینې دا نقطې اخر کې باید زموږ دې ته فکر وي دلته دا لیکل وګوره پوره سنټر کې نه دي دا به موږ سنټر ته کنټرول دا لیکل سنټر ته سایزونه د لیکلو ډېر زیات مهم دي دا وینې موږ تاسې وکولی شو په ډېر کافي اندازه وخت کې یو انوایس موږ ډیزاین کړ نو دا سکیلز دي موږ باید دا زده کړو چې کله یو چا ته موږ انوایس ورکوو باید منظم ډیزاین شوی وي سټمپ یې کړو ټاپه یې کړو هغوی باندې هم ټاپه کړو ځان سره یې کېږدو یوه کاپي د هغوی سره وي بیا وروسته په کومه طریقه چې موږ تاسې دوی سره معامله کړې وي لکه دلته موږ لیکلي دي چې کیش آن منتلی که نه میاشتنۍ پیسې به ورسره خپلې معامله کوو نو دا زموږ ستاسې په مایکروسافټ ورډ کې د انوایس جوړولو اکسل کې زه هم هڅه کوم چې انوایس جوړول په اکسل کې هم زده کړو